سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه کړې ده. دی وایي چې زه دولتي کور کې اوسېږم او ماته ځای داسې یو ځای کې راکړی چې هغه د ښار نه ډېر زیات لرې دی او هلته ماته ژوند ځان ته کول ډېر زیات سخت دی. آیا زه کولی شم چې ځای بدل کړم او خپل ادرس بدل کړم؟ ګورئ ملګرو، هر کله چې تاسو غواړئ دغسې یو مشکل سره مخ شئ او تاسو غواړئ چې خپل ادرس بدل کړئ، خپل ځای بدل کړئ، تاسو کولی شئ چې خپل ځای او خپل ادرس بدل کړئ. ولې دا ستاسو د سوسیال پورې اړه لري او دا ستاسو د هغو وجوهاتو پورې اړه لري چې کوم وجوهات تاسو هغو ته وړاندې کوئ. باید تاسو داسې وجوهات ورکړئ چې هغه منطقي او هغه قابل اعتباري، هغه د منلو قابلي، ترڅو تاسو وکولی شئ، ترڅو تاسو سوسیال وکولی شئ چې تاسو ته بل ځای کې ځای درکړي. بلکل دا امکان لري. تاسو د دې دپاره خپل وجوهات لرئ. اوس دغه ورور لکه څنګه چې دا ورور وایي، د په کمنټ کې دا نه دي لیکلي چې دی کومو مشکلاتو سره مخ دی، ده ته څه داسې مشکلات دي چې هغې د وجې دلته ژوند نشي کولی. که ستاسو مشکلات داسې وي چې هغه د منلو وړ او هغه داسې وي چې هغې د وجې ستاسو هلته ژوند چې کوم دی هغه ستونزمن وي، نو بلکل ستاسو سوسیال مجبور او مکلف دی چې تاسو ته بل ځای کې ځای پیدا کړي او تاسو ته ادرس هم بدل کړي. بلکل امکان لري. ولې که ستاسو داسې وجوهات دي چې تاسو صرف دومره وایئ چې هلته بعضې داسې وجوهات دي چې هغه د منلو وړ نه وي، هغه داسې وجوهات نه وي دومره غټ چې هغې د وجې ستاسو ژوند واقعي په مشکل کې، نو بیا سوسیال ستاسو دغه غوښتنه ردوي او نه یې مني. تاسو هماغه ځای کې پاتې کېږئ. اوس که ملګری د داسې مشکلاتو سره مخ وي، خپل مشکلات تاسو ته خپله معلوم دي، نو دوی کولی شي خپل مشکلات د سوسیال ته وړاندې کړي او سوسیال نه یې غوښتنه وکړي. نو که چیرې هغه د منلو وړ او هغه داسې مشکلات دي چې واقعي ستاسو ژوند هلته مشکل دی، نو بلکل سوسیال به ستاسو ځای او ستاسو ادرس تاسو ته بدلوي. مننه ملګرو. که کوم ورور پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکړم. ویډیو همدومره وه. په مخه.